د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سره ټکي. اروپایي ټولنې افغانستان کې د هوایي خدماتونو لپاره 4 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د تورغونډۍ بندر د پراختیا پروژه پیل شوه. ټرمپ د فلسطین رسمیت پیژندنې سره خپل مخالفت اعلان کړ. خامنه‌ای له امریکا سره مذاکرات د ایران په زیان بللي. او ناټو روسیې ته د خپل هوایي حریم د نقضولو په هکله جدي خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې افغانستان کې د هوایي خدماتونو لپاره 4 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د خوړو نړیوال پروګرام په یوه اعلامیه کې د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا بودیجه به ډاډ ورکړي چې د هوایي خدمتونو پروګرام به لا هم فعال پاتې شي او د مرستندویانو د خوندي تګ راتګ او د اړینو مرستو د لیږد لپاره به حیاتي اړیکه وساتي. اعلامیه کې همداراز راغلي چې د مرستندویو بنسټونو د کارکوونکو خوندي لیږد او همدارنګه لرې پرتو سیمو ته د ژغورونکو محمولو رسول اړین دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د بشر دوستانه هوایي خدمتونو له لوري تر 1400 ډیر پروازونه ترسره شوي او اوس مهال له 100 ډیر بشر دوستانه بنسټونه د ملګرو ملتونو ادارې او ډیپلوماټیک هیئتونه د خوړو نړیوال پروګرام د هوایي خدمتونو کارکوونکي دي. مولوي عبدالسلام حنفي د یوناما له مشرې سره د مخاخي ناسته وکړه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره د مخاخي ناسته کړې ده. ارګویلي دې کتنه کې اوتنبایوا اړمنو ته د مرستو ویشت او د دواړو اړخونو ترمنځ د همغږۍ ټینګښت برخه کې د یوناما مسؤلینو سره د طالب چارواکو همکاري ستایلې ده. نوموړي ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي کډوالو او زلزله ځپلو ته لا زیاتې مرستې برابرې کړي. بلخوا اداري مرستیال ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره زیات اړمن خلک شته او لازمه ده چې دې برخې ته نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي. د یادونې وړ چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا 3 کلن ماموریت پای ته ورسېده. هرات ولایت کې د 2 میلیون ډالرو په پانګونې سره د تورغونډۍ بندر د پراختیا پروژه پیل شوه. دغه پروژه د ټولګټو چارو وزارت د معین محمد اسحاق صاحبزاده د هرات د والي اسلام جار او د ترکمنستان د کابینې او ترانسپورټ د مرستیال په حضور کې پرانیستل شوه. د یاد وزارت معین ویلي چې دا پروژه به نږدې 50 جري په ځمکه کې پلي کیږي او په یو کال کې به د ګټې اخیستنې لپاره چمتو شي. د هغه په خبره د دغه بندر د پراختیا او اړینو تاسیساتو له جوړېدو سره به د صادراتو او وارداتو لپاره پراخې اسانتیاوې رامنځته شي. تورغونډۍ بندر د افغانستان او ترکمنستان پر پوله پروت دی او د منځنۍ اسیا او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د یادونې وړ چې د افغانستان او د ترکمنستان د پلاویو ترمنځ په یوه ناسته کې د تورغونډۍ هرات د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو او د دې لارې د سوداګریزو تبادلو د زیاتوالي په اړه هم خبرې شوې دي. ټرمپ د فلسطین رسمیت پیژندنې سره خپل مخالفت اعلان کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 80مه عمومي غونډه کې د فلسطین دولت د نړیوالې رسمیت پیژندنې مخالفت کړی او دا یې د حماس لپاره یوه ډالۍ بللې ده. ټرمپ د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دریځ تکرار کړی چې د فلسطین رسمیت پیژندنه به د حماس د بریدونو ستاینه وي. هغه ټینګار وکړ چې لومړی باید د حماس په لاس کې پاتې ټول یرغمل خوشي شي او د غزې جګړه په عاجل ډول ودرېږي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې فرانسې، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، بیلجیم، پرتګال، مالټا، لوکزامبورګ، موناګو او اندورا فلسطین په رسمیت پیژندلی دی. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو زیات شمېر د فلسطین دولت په رسمیت منلی و او دا یې د 2 دولتونو ترمنځ حل لاره ګڼلې وه. اردوغان د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې افغان ولس غیږ کې ونیسي او انساني ارزښتونو ته پام وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ټینګار کړی چې
هیواد به تل د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. هغه د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې خپلې تګلارې د ټولنې د ټولو قشرونو د ګډون او د انساني ارزښتونو د درناوي پر بنسټ تنظیم کړي. اردوغان وویل ضروري ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک یوازې پرې نږدي او ترکیه به د یوه ملت په توګه تل د افغانانو ترڅنګ وي. همداراز د ترکیې په ګډون پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. ټرمپ د غزې په تړاو د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره ناسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د 80مې غونډې په څنډه کې د 9 اسلامي هیوادونو له مشرانو سره له جګړې وروسته د غزې د راتلونکي په تړاو خبرې وکړې. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، مصر، اردن، ترکیې، اندونیزیا او پاکستان مشرانو ګډون کړی و. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې ټرمپ په دې ناسته کې هغه طرحه وړاندې کړه چې اصلي محور یې د غزې د کړکېچ حل، له غزې تړانګې څخه د اسرائیلي عسکرو تدریجي وتل او د سیمه ییزو هیوادونو ګډو ځواکونو ته د غزې د امنیت سپارل دي. د امریکا ولسمشر دغه راز د اسلامي هیوادونو غوښتي چې د غزې د بیا رغونې لپاره پراخې مالي مرستې ځانګړې کړي. د راپور له مخې د اسلامي هیوادونو دغو مشرانو له ټرمپ غوښتي چې پر نتنیاهو فشار راوړي څو په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو له یوځای کولو ډډه وکړي. خامنه ای له امریکا سره مذاکرات د ایران په زیان بللي. د ایران مذهبي مشر علي خامنه ای په خپل تازه وینا کې ویلي چې په اوسنیو حالاتو کې له امریکا سره خبرې هیڅ ګټه نه لري بلکې د ایران لپاره به ستر زیانونه ولري. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو او د یورانیمو غني کولو پروګرام د بندولو غوښتونکی دی چې دا مذاکرات نه بلکې د واشنګټن د غوښتنو تحمیلول دي. خامنه ای دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون په موخه د امریکا نیویارک ښار ته تللی دی. هغه له سفر وړاندې رسنیو ته ویلي و چې نه غواړي له ټرمپ سره لیدنه ترسره کړي. ناټو روسیې ته د خپل هوایي حریم د نقضولو په هکله جدي خبرداری ورکړ. ناټو په پولینډ، رومانیا او استونیا کې د هوایي حریم د نقضولو تر پیښو وروسته روسیې ته خبرداری ورکړ چې دغه سازمان به د لا ډیرو سرغړونو په مقابل کې د خپل هوایي حریم د دفاع لپاره پر ټولو ضروري اقداماتو لاس پورې کړي. ناټو مسکو پرې تورن کړ چې دغه ائتلاف د شرقي او شمالي غړو هیوادونو هوایي حریم یې نقض کړی دی. د یاد سازمان مشر روسیې ته خبرداری ورکړی چې ناټو او متحدین به د نړیوالو حقونو مطابق د خپلې دفاع او د ټولو اړخونو لخوا د ګواښونو د مخنیوي لپاره له ټولو ضروري پوځي او غیر پوځي ابزارو څخه کار واخلي. ناټو د اروپا او شمالي امریکا 32 غړي هیوادونه لري چې مرکز یې بروکسل دی او موخه یې خپلمنځي ملاتړ او دفاع ده. زیلنسکي چین تورن کړی چې نه غواړي د اوکراین او روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي احساس کوي چې چین نه غواړي د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې ټرمپ کولی شي د دغې جګړې په اړه د چین نظر بدل کړي. زیلنسکي همداراز په امنیت شورا کې ویلي تمه لري چې د امریکا اقدامات به روسیه سولې ته وهڅوي. بل خوا ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو ځل بیا ویلي چې که په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر وی نو د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه هیڅکله هم نه پیلېده. نوموړي په ډاګه کړه چې واشنګټن چمتو دی څو د روسیې پر وړاندې نوي بندیزونه ولګوي او له اروپا یې هم وغوښتل چې له ده سره یو ځای شي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.